پنجابو ساتلی و پټ دا پنجابیان ډېر ظلم نه کوي یا دین هلته ساتلی و افغانستان غونډ پسر د افغانستان هم حاجي صاحب ازل کې هست خدای جنت کړي غني دوبۍ ته تللی غني د دوبۍ کې بېغمه اوسېږي وطن درته جوړومه کور په کور به عسکر ولاړ عسکر نه خو د تور ته عسکر دای څه کوي به د کله درې څه کوي مور را بده ولې چې کوه لا کړګی راته دریا مور نه کوي ابا څنګه خدای راځه پرېزګار ډله ته راغلی برق په سر راشي عسکرو بند کړی دی نه لاین کته کړی دی جنگ ده کاکو اربکیان ته اوس مال را ورسېد څنګه شه او څه کال په اربکۍ دې چاره شوی نه خو وایي کوم ځای کې شمه 55 کې شپېته عسکر نیولي دي زوړي طالبانو بادغیس کوم ولایت سره ده مرغاب کې و مختلف عسکر دي ټول د کابل ورځي هلته ورسره دوستوخۍ کړي دوی مرغۍ شته ورځي دستوري دي هغه د پیغلې اوس عسکري نشته نو اوس خو کونهبازي کوي ووایه ټول مردګاني ته روان ډېر کوي ټول خو چې کابل ته څوک ځي کندهار ملیشې هلمند ملیشو ته څوک ځي چی شي دلته د خپل کاروبار ژوند خراب ته زیات د پردي وطن کې بیا ورو عسکري سم نه کوي که سم کولای ولې به طالب نه مسلم چې څوک قبلې بیا رقم دا خبره ده سم نه شاټ کېږي سم پوه شاټ هلمند کې به وي وله دغه میمنه خرابه دې کې د ازبکو حساب ده رستمیان هغه 25 ښځې په ورځ مړې وې د کاموالو مړي هغه یو نړۍ ګوتې کله مې ولیدې چې ښځې چې وځلې وې ازبکو او ټول وایي باریکزي کندهاري دي پښتانه دي وطن یې للمه ده پریا خبرې کوي یو هر کله 8000 کوره 10,000 کوره زیات للمه ده دغه شواره دشته ده چا عقل کار نه کوي پریا ټول پښتانه هغه چې غږېده وایي درې کسه ازبک وي خره غوندې زه هم پیدا نور هم څه والي کې وغږېدل اوس پریا کې څه خبره ده چې داسې نن کسر بیا پې نیولی حکومت خلک نیولي حکومت خلک یې نیولي دي چا نیولي طالبانو په پریا کې غول خوري چې په ردو سیمو کې حکومت چې نن حکومت چیرې ده بیا یوه پښتو ده یوه پریا ده یو بل دغه ده ته چې شته ارزاري ازبک پوستې نقل کوي دي وراچولي مې خو وکړه پریا کې څه کیسه کړې مور پریا یې وغایه پر هوا دا خو داسې کار و 1,500-200 عسکر د یوه میاشت محاصره و بیا حکومت نه کومک وخت و چې هغه غږ وانه اورېد اشرف غني ته ډېر ګیلر شکایتونه راولګل بیا چې محاصره سوله ایسې ترکمنستان ته اوښتي وو هغو بېرته راوسړل بیا طالبانو ونیول دغسې کیسه شوې عسکر هم ترکمنیان دي نه افغانان دي پناه نه ده ورکړې و ترکمنانو پناه نه ورکړې دا کاکي خوش کېږي خو چې دنیا به څنګه شي دنیا به وش کوي که نه مونږ خو بسو خدای رحم نه کړي چې دوی وش کېږي د غټو وزیرانو رئیسانو سره د عسکرو غم نسته که نیول کېږي که مري کیسه کې نه دي دا قانونونه له چا زده شو وزیران رئیسان خو ته پیژنې خپلو مزو کې پراته یي چا کیسه کې هم نه یي عسکر که مړي که وږی که بندي زیاتي سره ووږو سبا ورسره الله خیره کابل یو کپیل د دې سپینې کلا را رواني ولسوالۍ ته کپیل نظر پیژنې د ملک رابل ورځ پیژنه ولاکه د بد ورته ویلي مالې ډېر ضعیفه ده و درد چې شته وایي درد شته ګلاله بیا جوړونکي دا پریا ولا خیر لام
ډېر بد حال ده په دې خلکو کې چې ډېر بد حال ده زموږ مړه کوي بس خدای دې رحم وکړي څوک ګرځي څوک بېدینه دي رښتیا خبره افغانستان میچ وګاټه چانه ګټي دا کرکټیانو دا خو مې تا لږ لږ انډیوالي ده اوس که بیخي انډیوالي کرکټران سره انډیوالي نشته انډیوالي په دې نشته چې خلک ونه ورکوي سخته مفسده کیسه ده ډېره بې پدره کیسه ده ولې یو شپه خو ولې یو شپه مېلمه مې ورسره زه مو سره د کرکټ والا سره فلمونه یې راښود نورو واښه خلک خدای ته ښه ده ښه خیرته دا ولې دا چېرته مېلمه مې ورسره یو شپه مې ولیدې نبي دوی اشغار دوی سره وې مقریانو چېرته په هغوی کې ګپ دې ولګه ورسره ته ګوره ما قمندان معرفه کړی دی ته هاشم راغلی هاشم سره وغږېږه پوه شوې نه د شاټ کوي پوه شوې که نه ښه کرکټرانو چې کومک ومک وکړ سره که نه هغه لاغله وجب ته هغه لاغله وجب ده لکه چې له تاش که ونه کوله هغه خو ول 40,000 افغانۍ ورکړه صحیح ده که ته لاړ شه که نن دې کوم کس پیدا که سبا زه نه شم درتلی بله ورځ هم درځم د خوبي زوی وایي 40,000 افغانۍ ورکړه 50,000 وایي دروغ وایي یو روپۍ مې نه ما ته وویل $100 هر یو کس ورکړل $1,500 ورته جمع شول په ډالر کې یو مرده مېرمن د ډالر څه معنا لري ولا روپۍ هم چا ولا کمال زګون هم چا نه اخیسته نه دار نه کړی بیا خو دروغ ویلي دا ولې دا دوی بلا ویلي دومره تنخواګانې اخلي او تاسو سره کوم بیا دروغ هم درپسې وایي ما یوه شپه ولیدې په انټرنېټ کې ناست وي ورسره دا خلک د سلامونه او پوښتنې دی کې شپږ میاشتې خلکو نه لیدلی دا والا څوک دوبۍ کې دي څوک سعودي کې دي وزارت مزدوران دي دا ورکه دا چای دي دا د کنده خلک نه دي دا مسافرین دا تجاران خو نه دي تجار بغاتي دا بغالیان غام د کندې مزدوران چې دي هم نشو ښځې کوشېدې ما ته مسلمیان روپۍ راکړه زما لګڼ کې سمه برخه ده سره غږېدل مجلس خیر وینا پیسو حساب نه باید پیسې ولا ډېر یو دیار کومه مالې پیسې ولې نه کوې چلو حساب نشته مالې مونږ مسیح شمسیانې راغلې تمره والله که نه همداسې حساب ورسوو خلکو ته جاسوده حساب هر سړي ته پروت وي کوي که نه که چېرې هغه نه کوې پیسه غږېږي حساب غږېږي خدای چې بې پیسو به دا بازار کې څوک پوښتنه وکړي مثال نه خبره نه خپل لاس خوار کړه وایي دست وکنه دا نازل کلوالو په ډوډۍ ماړه نه اوس هر څه پاټه کې اخلي دا اوس پیسې خدای ښه پېږي ښه کاروبار لري پیسې جوړوي نه ښه خلک دي پیسې جوړوي مخکې خدای ته په ټکاله ماړه قرآن ته ماړه پیسې جوړوي خیر جوړوي همت کوي دې حکومت کې ټول خلک ماړه شو پیغور یې نه کوم حکومت نه د پیغور خولې ته دا خبره راغله خو دوی نه وایم څوک چې تکلیف تېر نه کړي تیار اغلا او چور خو نه شو کولی ما لې که ته رښتیا رګې خو مسلمان یې شما غیبت یې وکړه ما عزیزه صحیح ده که ما لې ته مسلمان یې ته مونږ ته پیسې حساب راکړه او سالان نشته خیر ده حساب ښه مې سر پې ورخلاص کړی تی پې ګونګ وکړي چاته هر یو قمندان غږېده د هر قمندان ته دې وویل ځان یې غلی کړ تی پاسه صحیح مې مطلع نه دی خو اوس داسې چل ده دومره مسلماني چیرې ده شاکر هر کې خو بیخي بیا نشته هر فرید و پنجشیری په خپل غم کړه مولانا دا زرګی په خپل غم بل په نه ورکوي نیتونه خپل منځ کې خرابوي سره خراب نه کړه مونږ